د پاکستان سوپر لیګ پی ایس ایل 2023 لپاره د ټولو ټیمونو د شټونو تصویران مخې ته راغلي دي. په دې ویډیو کې تاسو سره د پېښور زلمی، کراچي کنگز، اسلام آباد یونایټډ، کویټه ګلیډیټرز، لاهور قلندر، ملتان سلطان د شټونو تصویران شیر کیږي. راځي چې اول خبرو وکړو چې د لاهور قلندر ټیم د پی ایس ایل 2023 لپاره کم کیټ تیار کړی دی. د لاهور قلندر د ټیم د نوې شرټ تاسو ته پر اسکرین باندې ښکاری. دا شرټ بر لاهور قلندر ټیم د پی ایس ایل 2023 لپاره استعمالي چې دا شرټ په دوه کلر کې دی، چې یو د سور کلر دی او یو د بل کلر دی. دا تاسو لیدای شئ چې د لاهور قلندر ټیم دا پر ډیر زبردست شرټ جوړ کړی دی. تاسو په خیال چې لاهور قلندر ټیم دا پر شرټ خ جوړ کړی دی او کنه خپل نظر زما سره ضروری شیر کړئ. نو اوس به خبرو وکړو د پېښور زلمی د شرټ په حواله سره. دا پر له پېښور زلمی په کم شرټ کې ګراوند ته راوځي. د پی ایس ایل 2023 لپاره پېښور زلمی څنګه شرټ تیار کړی دی. نو تاسو په اسکرین باندې ښکاری چې دی پر له پېښور زلمی دا درې قسمه شرټ استعمالوي. دا یو تاسو لیدای شئ دا یو تورکې او زیړ غونتره، بل پسې را تاسو لیدای شئ مکمل یلو دا زیړ او تور سیدا، او بیا چې کوم دا یو شرټ چې دا یو ډیر زبردست دی او دا شرټ په کې هم استعمالي. دا چې کوم دا خاص کر د پریکټیس لپاره دی. دا تاسو لیدای شئ پېښور زلمی به دا پر له دا درې قسمه شرټ استعمالوي. اوس خبره کوو د کراچي کنگز د شرټ په واره کې چې کراچي کنگز به دا پر له کم شرټ کې ګراوند ته کوزيږي او څو قسمه شرټ به استعمالوي. پر اسکرین تاسو ښکاری چې د کراچي کنگز دا شرټ په ډیر زبردست طریقې سره جوړ شوی دی. دا شرټ دا تاسو لیدای شئ چې دا شعیب ملک اغوسته او ډیر زبردست کلر کې دی. دین علاوه د پریکټیس لپاره چې کوم دی تاسو ته په اسکرین باندې ښکاری شرجیل خان دا شرټ اغوسته چې دا هم یو ډیر زبردست شرټ دی. کراچي کنگز به دا دوه قسمه شرټ د پی ایس ایل 2023 لپاره استعمالوي. اوس خبره کوو چې د ملتان سلطان ټیم د پی ایس ایل 2023 لپاره کم شرټ ډیزاین کړی دی. د ملتان سلطان دا شرټ تاسو پر اسکرین باندې ښکاری خوشدل شاه غوستره چې دا هم په ډیر زبردست کلر کې جوړ شوی دی. د ملتان سلطان دا بل شرټ تاسو پر اسکرین باندې ښکاری چې شانوازدان او شان مسعود غوستره د پی ایس ایل 2023 لپاره او ملتان سلطان دا دوه قسمه شرټ استعمالوي. اوس به خبرو وکړو چې د اسلام آباد یونایټډ ټیم د پی ایس ایل 2023 لپاره کم شرټ جوړ کړی دی. پر اسکرین تاسو ښکاری اسلام آباد یونایټډ هم دوه قسمه شرټ تیار کړی دی چې دا یو مکمل لاسي سور دی را تاسو لیدلی شئ، او دا بل شرټ تاسو لیدلی شئ چې دا هم سور دی او داسې لږ لږ زیړې کرښې پکې را تاسو لیدلی شئ. اسلام آباد یونایټډ دا دوه قسمه شرټ تیار کړی دی چې په دې کې به ګراوند ته وځي. نو اوس ګورو چې د کویټه ګلیډیټرز ټیم د پی ایس ایل 2023 لپاره کم شرټ جوړ کړی دی. د کویټه ګلیډیټرز ټیم د پی ایس ایل 2023 لپاره دوه قسمه شرټ تیار کړی دی چې تاسو پر اسکرین باندې ښکاری. کویټه ګلیډیټرز یو دا شرټ تیار کړی دی تاسو لیدلی شئ چې دا سرپراز اغوستی دی. دین علاوه په دې شرټ کې تاسو ته حسنین او افتخار هم ښکاری. او د کویټه ټیم دا بل قسمه شرټ جوړ کړی چې دا تاسو لیدای شئ چې پریمانی لیک دی بی جی سپورټس چې دا هم یو ډیر زبردست شرټ دی. نو دا د پی ایس ایل 2023 لپاره د ټولو ټیمونو نوي شټونه. تاسو په خیال دا پر لخولې او مزیدار شټ کم ټیم جوړ کړي په کومنټ سیکشن کې خپل نظر زما سره ضروری شیر کړئ. څنګه چې تاسو پته د پی ایس ایل آغاز یعنی شروع په کال 2016 کې شو او په کال 2016 کې اسلام آباد یونایټډ د پی ایس ایل فائنل میچ ګټلو. تاسو په 2017 کې د پېښور زلمی فائنل میچ ګټلو. 2018 کې بیا د اسلام آباد یونایټډ فائنل میچ ګټلو. تاسو په 2019 کې د کویټه ګلیډیټرز ټیم فائنل میچ ګټلو. په 2020 کې د کراچي کنگز فائنل میچ ګټلو. د پی ایس ایل 2021 فائنل میچ ملتان سلطان ګټلو او د پاکستان سوپر لیګ پی ایس ایل 2022 فائنل میچ لاهور قلندر ګټلو. او دا پر له پاکستان سوپر لیګ پی ایس ایل 2023 فائنل میچ څوک ګټي په کومنټ سیکشن کې خپل نظر زما سره ضروری شریک کړئ. د داسې کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، پیج فالو کړئ، دا ویډیو ضروری د خپل ملګرو سره شیر کړئ. ان شاء الله په بل نوې ویډیو کې ملاویږو. د الله پامان.